تواب په خاوره کې ناست و. زنګون یې دروند سو. په بیړه په پښو ودرېد. لاړ. له نورو هلکانو ګوښې کښېناست. جوجو وویل ته ولې لوبه نه کوې؟ تواب مخامخ ګوته ونیوله. هغه مو سرټیم دی. وایي چې زموږ د کلي رنګ مه بدوه. ښه فوټبال نه څه کولی. کوم یو؟ په دفاع کې ولاړ هلک، هغه چې لوړه ونه لري خو د ګول وهونکو خونده مو نسته. ستاسو کلیوال تر اوسه 2-0 بایللې ده. تواب غلی و. جوجو وویل هغه د خړ پر تاګوال سمه لوبه نه کوي. خوښه دې نه ده چې ته ورګډ سې؟ تواب سوړ اسویلی ویست. تر ما تکړه دی. که داسې نه وای نو زه به یې هم په مسابقه کې نیولم. تمه دې مه باسه. څنګه؟ د جوجو غږ یې وانه ورېد. یو دم د خړ پر تاګه هلک چغه کړه. منډه یې واخیسته. په بیړه له میدانه ووت او په خاورو کې کښېناست. توپ ودرېد. هلکان پرې راټول سول. تواب هم غلی و. د هلک رنګ سپین اوښتی و. یوه خبره یې تکراروله. پیری. تواب څنګ ته ودرېد. جوجو وویل تندی دې سم ونیسه. بس پر اوږه یې ورکښېناستم، له پزې مې کش کړ. نور مې هېڅ هم نه دي کړي. یو هلک وخندل. مات یاست بانې کوئ. په ونه لوړ هلک ته غوسه ورغله. له خولې سره دې پام کوه، لوبه نه پرېږدو. وروسته یې په خاورو کې ناست هلک ته وکتل. راځه 10 دقیقې وخت لا پاتې دی. هلک ځای پر ځای ناست و. په ونه لوړ هلک وویل پروا نه کوي، په 10 نفرو هم توپ کولی سو. د تواب په غوږ چونګاره ولګول سوه. جوجو وویل ورمخته سه. تواب د نري هلک مخې ته ودرېد. ما نیسئ؟ هلک د هو په بڼه سر وخوځاوه. تواب لوڅې پښې میدان ته ورګډ سو. یوه شېبه یې منډې وهلې خو توپ یې پښې ته نه سیخېده. اوږه یې درنه سوه. جوجو وویل ګول ته ورنږدې سه. تواب د مقابل لوري له دفاع سره ودرېد. توپ هوایي راغی. په دفاع کې ولاړ چاغ هلک منډه ور واخیسته. توپ ته یې سر ورکړ خو توپ یو دم لوړ سو او د تواب پښو ته ولوېد. تواب د خپلې ښۍ پښې بټه ګوته ورته سیخه کړه او توپ د ګولچې له اوږې سره شویه تیر سو. یو دم چغې سوې. میدان نارو او چکچکو پر سر واخیست. شېبه وروسته بل توپ د تواب پښو ته ولوېد. چاغ هلک منډه پرې راواخیسته. یو دم یې ټوډه ووهله. پړ مخې پرېوت. تواب توپ په لغته ووهه. توپ تیز نه و خو ګولچې حرکت ونه کړ. توپ پر غړېدا له دروازې ووت. چکچکو، نارو او شپېلاکو زور واخیست. ګولچې چغې وهلې. قسمونه یې خوړل چې کوم چا تر پښې ټینګ نیولی و. چاغ هلک هم همدا یوه خبره راخیستې وه. ویلې چې تواب پښه ورته کښېښوده خو نورو ورپورې خندل. لوبه مساوي ختمه سوه. تواب د کلي هلکانو پر اوږو واخیست. پر ټول میدان یې راوګرځاوه. تر کلي پورې هم د تواب صفتونه اورېدل کېدل. تواب نیغ جومات ته ولاړ. د ماښام لمونځ یې په ملا پسې وکړ. بیا یې کور ته مخه کړه. چوترې ته وخوت. غوږ یې ونیوه. له یوې کوټې د چړه نری غږ راته ورغی. د تره پیغلې لور یې چړل. د خولې له کونجه یې د وینو نری سرالي کراماته وه. تواب د هغې تر څنګ کښېناست. یوه شېبه غلی و. بیا یې ور وویل څه سوي؟ د نجلۍ ژړا زور ونیوه. له چوترې څخه یې د تره چغه راغله. دا سپی مه راباندې وژنه، میړه غواړي. وارخطا ښځه کوټې ته راننوتله. د نجلۍ پر خوله یې لاس کښېښود. په رېږدېدلي غږ یې وویل د خدای روی ومنه، غلی سه. که د نیکه خبر سو خدای که د ژوند څکه ورنه وکړي. تواب وویل تره ناوي څه خبره ده؟ ځواب یې وانه ورېد. تواب د باندې ووت. مور یې غوال وشله. ورغی په اخوره کښېناست. ورو یې وویل هیلۍ یې ولې وهلې؟ ښځه غلې وه. نږدې تړلې خوسکي د غوا د غولانځې خواته زورونه وهل. د دیګ په تل باندې د شیدو د دارو د لګېدو غږ اورېدل کېده. تواب ویل ادې زما خبره دې وانه ورېده؟ ښځې ورو وویل څه یې کوې؟ خوارکۍ یې له اخه ټوخه واچوله. ولې؟ هیلۍ له کاریزه اوبه راوړې. په لاره کې کوم تږي ځوان مسافر اوبه ترې غوښتې وې. دا خبره یې وړې خور پلار ته وکړه. بس غم ترې جوړ سو. ښځې په بیړه له لندو خوشایو خپلې پایڅې ورټولې کړې. په غوسه یې وویل مرداره سې کالي دې رابېلمانځه کړل. تواب ته یې وکتل. ورو یې وویل د شیدو خونده یې نسته، خوسکی ور پرېږده. تواب ټیټ سو. پړې ته یې لاس کړ. خوسکی یې تر غوا لاندې پرېوت. ښځه دالان ته ولاړه. د تواب غوږ وتخنېد. نیغ کښېناست. جوجو هلک په خوبولي غږ وویل دا نیمه شپه وګوره.
جوجو تر لاس ونیوه. راځه. تواب په حیرانۍ وویل چېرته؟ وروسته به پوه سې. تواب د باندې ووت. د کلا د برج پر سر ګرده سپوږمۍ ولاړه وه. د هلک سترګو ته د بټې ګوتې په اندازه سپینه رڼا ودرېده. د جوجو غږ یې واورېد. زه یم، په ما پسې راځه. رڼا حرکت وکړ. تر مځکې یو ګز پورته روانه وه. تواب ګامونه پسې واخیستل. د کلا دروازې ته ودرېد. حیران سو. دروازه خلاصه وه. تواب د باندې ووت. رڼا د کلي په تنګو کوڅو کې مخ ته تله. له یوه کوره د ځنځیر شرنګ او د سپي غپېدا راغله. تواب ورو وویل چېرته ځو؟ ځواب یې ونه اورېد. دی تر کلي ووت. رڼا د غنمو د شنو وږو پر سر روانه وه. بیا د ګڼو نیالګیو په پاڼه کې ننوته. تواب ګړندی سو. د نیالګیو په منځ کې یې لار وایسته. مخامخ یې وکتل. اوږه یې درنه سوه. ورمېږ یې کوږ کړ. رڼا یې پر اوږه پرته وه. تواب په بیړه وویل زه بیرته ګرځم. د جوجو غږ یې واورېد. زړه دي خو په خبرېده ارزي. نو چېرته ځو؟ رڼا پورته سوه. دښته یې په مخه ورکړه. تواب ګامونه ګړندي کړل. پا ووت. رپان د جنډو ته ودرېد. رڼا بیرته راوګرځېده. تواب ویل هدیره ده، ویرېږم. جوجو په خبره کې ورولید ګرانه له ژوندۍ وویرېږه. خو تر هدیرې ور اخوا پردی کلی دی. په دې نیمه شپه کې هلته څه کوو؟ رڼا پر قبرونو د راشنو سویو شنو سپاندو او ځوځو پر سر تېره سوه. تواب مخکې ولاړ. د سپوږمۍ رڼا د کورونو پر خړو دیوالونو لګېدله. رڼا یو دم ورکه سوه. هلک ورغی. په ګڼو نیالګیو کې د جوجو غږ واورېد. دې خواته. تواب ورمېږ کوږ کړ. جوجو پر لښته ناست و. د سپوږمۍ رڼا یې تر روڼ ځان وتله. تواب یې تر څنګ کښېناست. ورو یې وویل دلته څه کوو؟ یوازې دروازې ته ګوره. تواب مخامخ وکتل. د سپوږمۍ رڼا د یوه کور پر خړ دیوال کې لرګینې دروازې ته سیخه وه. تواب ورو وویل ولې؟ ګرانه حوصله ښه ده. هلک غلی سو. څنګ ته له لانده لښتې د چنګوښو کورړه راتله. یو چا وټوخل. تواب په پاڼو کې ننوت. مخامخ یو څوک تیر سول. پر اوږه تم کړې بیلچه یې د سپوږمۍ رڼا ته ځلېدله. تواب ورو وویل دهقان دی. جوجو په خبره کې ورولید. پوهېږم، تحقیق مې کړی. دلته اوبه کمې دي. د کاریز اوبه د شپې هم په وار دي. پا ووت. لرې له یوه کوره د ماشوم کمزورې نرۍ ژړا راتله. تواب ویل ولې ناست یو؟ ځواب یې ونه اورېد. یو دم له مخامخ دروازې سره ځنځیر ولګېد. له دروازې یو سر راووت. یوې بلې خواته کوږ سو. پله نیمکشه سوه. یو سړی ودرېد. مخامخ د دوی پر خوا روان سو. جوجو ویل ودې پېژنده؟ نه، تره دې دی. تواب په بیړه له سترګو پاڼې لرې کړې. ځیر سو. د سپوږمۍ رڼا د سړي څېرې ته برابره وه. هلک په حیرانۍ وویل تره مې په دې نیمه شپه کې دلته څه کوي؟